کان چې کوم د ډیر وخت نه جوان ویلفیر فاونډیشن په نوم باندې چې کوم د ډیر وخت نه کار کوي او مونږ تړلی وي نو د دې دا کار مونږ اپریشیټ کوو او دې سره چې کوم د مرسته کوو نو په دې مونږ له خوشحالي میلاویږي کله دا چې ځان تاسو یې نه کنه دنیا مخلوق راغلی دی نو که چاته د وخت روټو میلاو شي هم ګټه خبره ده. دا طورحمان صاحب دا اصل کې د دې بنیاد مجیب شاه صاحب کړی دی په 2017 کې اور دا یو غیر سیاسي غیر سرکاري تنظیم دی د 2017 نه موږ باقاعده یو فوډ پیکیج دی فوډ پیکیج نه علاوه موږ نور هم ډېر کارونه کوو پای کې یتیمانان دپاره د واده د هغوی دپاره د بیمارۍ د دوا دپاره د دعایي دپاره دا هر قسمه دغه کوو خپل مالي دا تنظیم چې کوم دی نو دا موږ شروع کړی دی په 2017 کې 17 مارچ 2017 په هغې کې موږ شروع کړی دی نو له اوله کال چې کوم زموږ ونه په هغې کې موږ 50 پیکیجه ورکړو دویم پسې 70 ورکړو دویم پسې 100 ورکړو بیا 120 بیا دا 2 کاله 150 شو بیا دا څه کاله 180 کسان دي زما په لیسټ کې خو زموږ خپل دغه چې کوم نو هغه 165 صحیح نو موږ کوشش دا کوو چې اوس هم موږ لګیای ان شاء الله 180 ونه پوره کوو. اکټیویټي روانه ده د جوان رمضان فوډ پیکیج په حواله سره ده او دا موږ هر کال کوو. نور کله موږ د رمضان مبارک د شروع کېدو نه مخکې کوو خو دې فعل په دې کې لږ لیټ راغی د هغې کې مختلف ایشوز او دا غي شو د وجې نه چې کوم دی موږ لږ ډیلې دغه وشو ان شاء الله نن چې کوم دی هغه زموږ د اکټیویټي سرته ورسېده او ستاسو هم رحیم پروګرام پښتو باندې سره جي طورحمان تاسو ته هرکلی وایي ډېر ډېر پیټو دره دا وخت زه په پیټو دره کې مثلا تاسو ګورئ ماشاءالله 165 چې کومې کورنۍ دي هغو باندې فوډ پیکیج کوم ډیلیوریز دي هغې تقسیمېږي ماشاءالله دې درې دپاره د جوان فاونډیشن ډېر لوی لاس دی دا د روژې میاشت ده ماشاءالله ډېر غټ کنټریبیوشن لري د دې ځای چې کوم پیټرو دره ډېر لوی علاقه ده دې سره واته کلي تړلي دي نو هغه ټول چې څومره عرفین دي بېوسه دي نیمګړي نیمهخوا دي په هغو باندې فوډ پیکیج تقسیمېږي نو راځئ د هغه چې کوم هلکار کوم ممبر دی هغو سره هم خبرې کوم راځئ موږ سره. انسپکټر صاحب دا ته ماشاءالله ډېر په ګڼ تعداد سره خلک راغلي جوان فاونډیشن کوم فوډ پیکیج تقسیموي ته پولیس ځان له ډیوټي بیا د ځان له ډیوټي دا ډېره ګران نشي. بسم الله الرحمن الرحیم. طورحمان وایي ستاسو ډېره مننه شکریه. اصل خبره دا چې خدمت کول دي او زما خدای شته چې دې سره ډېر مال دی او خوشحالي میلاویږي لکه کله چې زه داسې خدمت کوم بازار کې تاسو یې نه یې که نه زه چې کله ودرېږم ولاړ یم نو ما ته خوشحالي محسوسېږي. دا هلکان چې کوم د ډېر وخت نه جوان ویلفیر فاونډیشن په نوم باندې چې کوم د ډېر وخت نه کار کوي او مونږ تړلی وي نو د دې دا کار مونږ اپریشیټ کوو او دې سره چې کوم دی مونږ مرسته کوو نو په دې مونږ له خوشحالي میلاویږي کله دا چې ځان تاسو یې نه که نه دنیا مخلوق راغلی دی نو که چاته د وخت روټو میلاو شي هم ګټه خبره ده که دور ټیم روټۍ ورته میلاو شي هم ګټه خبره ده نو څومره چې پیسې ډېرې دومره په کار ده چې بیا خو لکه چې څومره زموږ سره آمدن دی هغومره هغه مونږ خرج کړي دي نو په دې مونږ دوی اپریشیټ کوو او خوشحاله دي او دوی له مونږ ډاډ ورکوو نو د خپلې ډیوټۍ سره سره چې کوم دی دوی ما ته نن ټلیفون وکړو ما زه خپل ملګري مې پرېښودم او رالم دلته دوی سره چې کوم دی ودرېدم چېرې دوی دا کار په طریقه وشي دوی کې داسې بدنظمي را نه شي ځکه چې خلک دی نه ګڼه ده چې خدای مکه داسې چې مونږ ورسره مشران ورسره یو انشاءالله العزیز دا کار به په طریقه باندې وشي دې دپاره راغلي او د الله د رضا لپاره او دوی انشاءالله د الله د رضا لپاره کار کوي محنت کوي خواري کوي نو دا مونږ په دې خوشحالېږو اپریشیټ کوو دا خلک ډېر ډېر. انسپکټر صاحب دا ته ماشاءالله پیټو دره خو ډېره لوی علاقه ده نن څو فیملي دا فوډ پیکیج ورسېده دا 165 دي په دې 165 فیملي په دې کې دا یو تر وړي ته څلور ډلې دوه ډلې پکې وریجې دي او دغه ډلې چیني دي دال دی پکې مالګه ده پکې مساله ده انشاءالله دا چا غریب به بزنس کار وشي او ډېر ښه خبره ده ورځ به ډېرې نه به شي انشاءالله. ډېره مهرباني انسپکټر صاحب یو جهتمند ډېر ډېر مسوال چې کوم د جوان فاونډیشن په ډېر لوی کنټریبیوشن د ډېر غټ رول پکې ادا کوي او ماشاءالله کوم تنظیم دی کوم فاونډیشن دی د وو کارونه راسي دا چلیږي او چې کوم واته چې کومې علاقې دي
کلی دي نو هغه ماشاءالله دلته فیسیلیټ کې چې کم غریب ولسته کم ارفین دي کم ډیلیویجز دي هغه له فوډ پیکج ورکړي رمضان صاحب یو جهان مننه السلام علیکم ډیره مننه تورمان صاحب چې تاسو راغلي په دې لاند ته وخت کې او زموږ انټرویو کوئ تا راته ووایه رمضان صاحب سوچ هم څنګه راغی چې یاره پېټو یو غټه علاقه ده تاسو بیا جوان فاونډیشن جوړ کړو بسم الله الرحمن الرحیم دا تورمان صاحب دا اصل کې د دې بنیاد مجيب شاه صاحب قولی دی په 2017 کې اور دا یو غیر سیاسي غیر سرکاري تنظیم دی د 2017 نه موږ باقاعده یو فوډ پیکج دی فوډ پیکج نه علاوه موږ نور هم ډېر کارونه کوو پای کې یتیمانانو دپاره د واده د هغوی دپاره د بیمارۍ د دوا دپاره د دعایي دپاره دا هر قسم دغه کوو خپل مالي مدد یې کوو دا راته ووایه روژه هم روانه ده ماشاءالله نن د څو کورونو ته دا فوډ پیکج رسي دا 165 ګرانې دي زموږ سره 165 ګرانو دپاره دا فوډ پیکج دی دا راته ووایه ماشاءالله تاسو خو ډېر غټ کورونه دا فوډ پیکج ورکوئ دا ډونیشن د کومه اړخه کېږي ډونیشن چې موږ یو خو موږ خپل یو ایگزیکټیو باډي ده موږ په هغې باندې یو خپل یو دغه کېږو چې یاره ته به دومره پورې فنډ جمع کوې نو هغه کې د خپل ژبه جمع کوي او که د چا نه ډونیشن کوي بل د هغې سره زموږ یو تنظیم دی په سعودي عرب کې باقاعده موږ سره خپله کاپریشن کوي موږ ته پیسې رالیږي د هغې نه علاوه موږ په خپل تیمرګره بازار کې تقریبا د منډۍ نه واله د هسپتاله پورې په دې ایریا کې موږ ډونیشن کوو کال کې یو پیاز او په دې وجه په دې مدد سره موږ بیا دا پیکج الو نن چې کوم دا فوډ پیکج تقسیم شو دا خو په مخاورجو نه تقسیم شوی مطلب په مخ مرخ نه تقسیم شوی صحیح خلکو ته ورسېد بالکل 100% دا 100% هغه خلکو ته رسي چې کوم مستحق دي دا خلکو ته په خپل پته ده کنه در سړي رشتہ دار دي گاوند دي مو خدای یو علاقه ده او یو خلک دي زیاتره رښتې دي غم خادي یو ده نو باقاعده خلکو ته پته ده چې یاره دا مستحق دی او دا نه دی خو دا 100% مستحق ولسته به څه پیغام وي ولسته خو زموږ دا پیغام دی چې 2017 نه موږ دا څومره چې صاحب استطاعت خلک دي نو وایي چې د جوان فاونډیشن سره هغوی ورپور سپورټ وکړي د هغوی مدد وکړي دا راته ووایه په رحمت صاحب چې موږ هر کال 15 شپږ پېرې عمرې لځو که نه نو دې څو پکې مخاوري رانغی چې د عمرې لاندې دا ډونیشن یې دلته کړی نه جي نه ده فی الحال خو لا نه دی شوی جي دلته خو هم ډېر غټ خلک اوسېږي مخاوري خلک اوسېږي چا راسره ملاتړي ونه کړه نه ده جي فی الحال خو نه ده خو الله دې وکړي چې ستاسو په وساطت سره دوی زموږ آینده دپاره زموږ سپورټ کړي تاسو د تنظیم چې یو نمبر وي چې زه په پروګرام کې ورواچوم خلک ورسره رابطې کوي بالکل شته جي زموږ 0345 06 9182 دې باندې 0345 06 9182 په دې ایزه پیسه اکاونټ هم ده او دا زموږ د جوان ویلفیر فاونډیشن د فاینانس نمبر دی ډېره مهرباني چې څنګه شروع شوی دی 15 کاله مسلسل دو چې کوم دغه اکټیویټیز یې وکړه اووه کاله غالبا وشو صدام به یې هر کال په موږ باندې غږ کوي نو نن مو له ځان راورسه دا پکې ډېر چامتو دی ماشاءالله ډېر اکټیو دی صدام بھائی څه به ویل غواړئ د دې پروګرام په اړه السلام علیکم تورمان بھائی څنګه ښه برابر ټیک ټاک تورمان بھائی راول خو ستاسو ډېره مننه کوم چې زموږ په شارټ نوټس باندې تاسو ځان تقریبا 12 بجې ته ما کال کړی او تاسو ځان غوړي وځونه رسولې د هغې لپاره ستاسو ډېره شکریا ادا کوم هغې نه بعد زموږ دا تنظیم چې کوم دی نو دا موږ شروع کړی دی په 2017 کې 17 مارچ 2017 په هغې کې موږ شروع کړی دی نو لا اوله کال چې کوم زموږ ونه په هغې کې موږ 50 پیکج ورکړو بیا هم پسې 70 ورکړو بیا هم پسې 100 ورکړو بیا 120 بیا دا 2 کاله 150 بیا دا 2 کاله 180 کسان دي زما په لیست کې او زمونږ خپل دغه چې کوم نو هغه 105 ساتو صحیح نو موږ کوشش دا کوو چې اوس هم موږ لګیای ان شاء الله 180 ونه پوره کوو
خو زه د خپل علاقې او د زموږ چې کوم مشران دي خان نظر ماما شو زه به د خپل ماما ډېره شکریه ادا کوم جاوید اختر ایډوکیټ چې هغه موږ له ښه منډه تړله او ښه دغه په دې لو انتظام یې راله وکړو حالانکې زموږ دا پیکج د دغې وجې نه لیټ شوی هم دی خو بیا هم زه د هغو شکریه ادا کوم چې هغه زموږ سره ښه خپله منډه تړلې وواله خان نظر ماما دې سره زموږ نور چې کوم مشران دي د علاقې هغو راڅخه ښه منډه تړله واله په دې کې زموږ کوم فاینانس چې دی که زه هغه نوم وانه اخلم نو ډېره بده خبره به وي رحمت سبحان صاحب هغه زموږ سره په تنظیم کې چې کوم دی تنظیم چې کوم دی هغه هر څه دی نو زه د هغه ډېره زیاته شکریه ادا کوم بیا خاص کر زموږ چې سعودي کوم ملګري دي دا میرحسن صاحب دی رحیم شاه صاحب دی مجیب شاه دی نور چې کوم ملګري دي هغو زه ټولو شکریه ادا کوم د هغوی د ټیم یونیورسيټي چې کوم دی د بار نه ډونیشن کې تاسو سره وجوان او جی زیات ډونیشن موږ خپل هم کوو او د بار نه تم کېږي هغه منتلي خپل 50 ریال 100 ریال د وس مطابق خپل دغه کوي څنګه چې موږ دلته ډونیشن کوو 1000 روپۍ 1500 چې د چا څومره وس هغه کوو داسې هغوی مالته کې کوي نو دغه شان پس دوبۍ کې هم څه کالي زموږ چې کوم دی د هغه ځای کې هم د مصطفی ډېره شکریه ادا کوو هغه هم زموږ سره ډېر امداد کړی نو د هغه هم ډېر زیاته شکریه ادا کوو یو جهان ما صدام بھائی ډېر شکریہ دی او د دې ویلیج کونسل فیټو یار خان باندې سم تعلق دی او د جوان ویلفیر فاونډیشن په باندې ممبرانو کې هم بلکې دا سوچ زمونږ او زمونږ یو بل مرګی دی انجینیر مجیب دا زمونږ دغه سره چې کوم د شی دی او تقریبا دا 5 زمونږ کال روان دی چې جوان ویلفیر فاونډیشن دلته کې دا کړی دی جوړ کړی دی مونږ او زمونږ د کلی چې کوم ینګ نوجوانان دي ورسره چې کوم د مشرانو زمونږ سره چې کوم د تعاون کوي او مونږ خپل هلې ځلې کوو او په مختلف سېکټر کې کوو زمونږ دا چې نن کوم اکټیویټي روانه ده د جوان رمضان فوډ پیکج په حواله سره ده او دا مونږ هر کال کوو نور کله مونږ دا د رمضان مبارک د شروع کېدو نه مخکې کوو خو دې فعلا په دې کې لږ لیټ راغی د هغې کې مختلف ایشوز او دا غي شو د وجې نه چې کوم دی موږ لږ ډیلې دغه وشو انشاءالله نن چې کوم دی هغه زموږ د اکټیویټي سرته ورسېده او ستاسو هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې تاسو خپل د قیمتي وخت نه وخت وکړو او زموږ د اکټیویټي لم کوریج ورکړو او دلته رالی او د خلکو نم چې کوم دی نو تاثرات واورېده چې یاره د جوان ویلفیر فاونډیشن او اکټیویټیز چې کوم دی د هغې نه خلک څومره مطمئنه دی او هغه د کم حده پورې دی او په کم سیکټر کې دی یو جهان مننه ډېر شکریہ ډېر مهرباني عزتمند پښتنو آیا چې کوم د شرپاس په څنګه موجود دی د دې سره تعلق ته ماشاءالله 15 کال راسي چې کوم دغه اکټیویټیز دي دا روان دي نو دوی موږ دا درکو چې په دې روزه کې پرې سخت وګړو د دې چې کوم ارپین دي یتیمان دي په وسه دي لمبړي په خوا سره ولال دي زه خو تاسو لا تاسو ډیر شکریہ ادا کوم چې پر روزه کې بیا د دې کوم ولسته لمبړي په خوا دا تاسو خدمت کوي څو ویل غواړئ نجی بس په خدمت باندې الله ملويږي او دا تنظیم موږ د غریبانو خدمت لپاره کولاو کړی دی په دې کې زموږ سره ورسیز دغه دي دغه ډېر شکریہ ادا کوو چې وخت موږ ته فنډینګ کوي او موږ دلته خپل منډې ترلې وو دغه هر قسمه خدمت کوو زما خواهش دا چې زموږ د دې علاقې بار چې کم زموږ ورسیز ورونه دي هغه زموږ سره نورم کومک وکړي چې دا تنظیم په مخ کې بوځي او غټي کو چې لکه څنګه عبدالستار دي د خلکو خدمت کړي هغه ته خو نشي رسېدای خو بهرحال دغه زموږ ته یو دغه دی کنه روډ ماډل دی نو زموږ سره چې د دې علاقې کم مخیر حضرات هغه زموږ سره भरपूर ودرېږي نو موږ د غریبانو یتیمانو لپاره نور هم ډېر څه وکړو چې دغه شي د سکولونه دي لکه نور قسمه قسم واځي روزه کې خوراک نه دی په هر ټیم کې موږ دغه مدد وکړو او تاسو ډېر شکریہ ادا کوم چې تاسو راغلي موږ هم ډېر مهرباني ډېر شکریہ نور چې کوم ممبر دي د جوان فاونډیشن دا غو سره خبرې اترې کومه دا پروګرام روان